السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو کم کسان چې د پیریانو نه یریږي یا پیریان په ناس وي او یې هسې په زړه کې یره وي، هسې د هر څه نه یریږي، نو دغه ملګري دي دا ویډیو وګورئ. په دې کې ورسره د قرآن پاک داسې آیاتونه شیر کوم، داسې آیاتونه درته درښیمه که دا آیاتونه چېرې بنده په خپل ځان باندې ورشوف کړي یا په چا باندې پیریان ناست دي په هغې باندې ورشوف کړي، او یا څوک د پیریانو نه ډېر سخت یریږي هغه په خپل ځان باندې ورشوف کی یا په بل څوک ورشوف کی، او یا څوک اسی یریږي د شپې چې راځي یریږي په تیارې کې یریږي، دغه کسانو باندې نور څوک ورشوف کی یا په خپل ځان باندې ورشوف کی، دغه ټوله یره به ختم شي. که چا باندې پیریان ناست دي پیریان مته نه پاسي، او که څوک پیریانو نه یریږي ان شاء الله زړه به ډاډه شي، زړه به مضبوط شي، پیریانو نه به بیا نه یریږي. نو آیاتونه چې دي ډېر مجرب آیاتونه دي، د قرآن پاک آیاتونه دي. زه ته آخر کې آیاتونه هم وایم او په دې سکرین شاټ باندې دا آیاتونه هم درله در کوم، نو دا ویډیو وګورئ ان شاء الله تاسو ته به خپله پته ولګي. خو اول دنه دا هغه وورئ تفسیري ابن کثیر دی لیکلی دي که نه چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه له یو کس رالو، په هغه باندې پیریان ناستو، یا خپله رالو یا ولا بل چا راوستو چې په ده باندې پیریان ناست دي، په ده باندې څه دم واچوه. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په غوږ کې ورته څه آیاتونه وویلې او ورشوف یې کړل پې، چې څنګه یې ورشوف کړل هغه کس فورا ټیک شو. چې کوم پیریان پې ناست وو فورا ترې لاړل او دغه کس سمدم شو. دغه چې کوم کس دله چا راوستی و هغې نبي علیه صلات وسلام ته د دې تذکره وکړه، ذکر یې ورته وکړو چې دغه څرنګې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په ده باندې دم ورشوف کړو چې پیریان ته ډایرکټ لړل ختم شول تینا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې ای عبدالله تا په ده باندې څه ورشوف کړله؟ نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته دا آیاتونه یاد کړل، دا چې کوم تاسو ته زه نن ښیم دا آیاتونه ورته یاد کړل چې یا رسول الله دا آیاتونه مې ورته په غوږ کې ورشوف کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای عبدالله کله چې پتا دا آیاتونه ورشوف کړل د ده په دې بدن کې چې څه موجودو پیریان وغیره هغه ټول تا اوس وځول، د دې آیاتونو په ذریعې سره هغه اوس وځېدل. نو زما عزتمندو که چا باندې پیریان ناست وي او یا څوک هسې یریږي را یریږي یا څوک د پیریانو نه ډېر سخت یریږي، نو که چا باندې ناست وي تاسو یې بیا ورشوف کوئ ځکه چې بیا په ځان نشي شوف کولی. او که څوک هسې یریږي را یریږي پیریانو نه یریږي یا د شپې یریږي هغې دې د آیاتونه په ځان باندې هم شوف کولی شي، او که خپله په ځان نشي شوف کولی آیاتونه ورځي نه نو بیا بل څوک پې هم شوف کولی شي، هغې ته بیا تاسو ووایي چې په ما باندې دا آیاتونه ور راشوف کوئ. ټیک ته نو آیاتونه کم دي غوږ شئ ورته ښه. آیاتونه 18مه سپاره به تاسو راوباسئ، 18مه سپاره په دې کې چې کوم لومبانی صورت دی سورة المؤمنون ورته ویل کېږي. سورة المؤمنون د دې سورة المؤمنون اخیری آیاتونه چې دي 115 نمبر آیات، 116 نمبر آیات، 117 او 118 دا څلور آیاتونه دي، صرف 115 116 117 118 دا څلور آیاتونه دي. دا دې په خپل ځان باندې شوف کوي، سحر دې په ځان باندې 3 ځل شوف کولی شي او ماښام هم 3 ځل په ځان باندې به شوف کوئ. دا آیاتونه چې تاسو په ځان باندې شوف کوئ نو انشاءالله پیریان به در باندې کینیم نه، محفوظ به مو د الله تعالی ساتي. او که چا باندې پیریان ناست دي بیا پې تاسو دا ډېر ورشوف کوئ. دا آیتونه پې درې پیري ورشوف کوئ. وایي که چېرې دا آیتونه چا په غر باندې ورشوف کړل که نه خو چې ایمان دې مضبوط وي ښه، وایي هغه غر به 2 ډکرې شي. او بل چاته هم دا نبي علیه صلات وسلام ښودلي صحابي ته، وایي چې کله تاسو جهاد له ځئ که نه جهاد له چې ځئ وایي دا آیتونه ځان سره وایئ. دغه صحابي وایي چې مونږ جهاد له لاړو نو وایي دا آیتونه مو ویل وایي صحیح سلامت ته راورسېدو او مونږ ته فتح نصیب شوه او ډېر مالي غنیمت هم راته میلاو شو، لکه ډېره زیاته فایده هم ورته میلاو شوه. نو که چېرې تاسو په سفر باندې ځئ که نه سفر باندې که هر قسمه سفر له ځئ په لاره باندې هم دا آیاتونه وایي، دا چې کوم درته زه نن ویم هم او در کوم هم په دې سکرین باندې دا آیاتونه په لاره باندې هم ویلی شئ او ډېر ځان سره دا آیاتونه وایي. د سفر نه مخکې هم 3 ځل وایي، چې کله غزې ته ورسېږئ بیا هم 3 پیرې وایي، چې کله سفر نه واپسې کوئ هغه ټایم هم 3 پیرې وایي، او چې کور ته ورسېږئ بیا هم 3 پیرې وایي. ټیک ده ښه بس راځو آیاتونو ته. ټیک شوه خبرې پکې نور هم ډېرې زیاتې دي خو
ویډیو بیا رانه ډېره اوږدېږي نو آیتونو ته غوږ شئ صحیح ده او لومبی درته دې ځای کې زه صرف وایم اخره کې د الله سکرین شاټ تصویر در کوم ټیک ته آیتونه داسې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين دا آیتونه دي نو سورة المؤمنون کې 18 سپاره سورة المؤمنون اخیری سلور آیتونه دي ښه 115 116 117 118 ټیک ته جی بس امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي خو د دې د ویلو اهتمام کوئ ان شاء الله پیریانو نه به محفوظ وساتل شي او نور که هر قسمه یاره ستاسو په زړه کې وي دا ښکایرې به ستاسو د زړه نه ختمې شي انشاءالله ټیک ته جي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان